دا ورو سوال کړی دی او داسې سوالونه یاره که روزانه نه وي نو خو په دویمه درېیمه ورځ خو یې په مخه کوي چې زما ورور خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی او په سخته غوسه کې ورته وایي ته طلاق یې او د هغه بچي هم دي نو اوس به څه کېږي انسان چې کله دا قسمه قدم اوچتوي اول دې سوچ وکړي چې دې بچو به څه کېږي او د دې کور به څه کېږي نو وروسته بیا راشي نو ځان به داسې د عباس پکې ځان داسې په دې الفاظو استعمال کې ځان داسې باادبه کړي چې ما ته چې کله زه تپوس نو څه دې ویلي بس دغه الفاظ مې ویلي دغه الفاظ کم یو هغه نو زما په مخ کې ووایه په دې ښځه نه طلاقېږه کومه چې طلاقېده هغه خو دې هلته ویلي دي کار خو تا کړی اوس ځان داسې یو داسې چې ځینې خیال ساتم او دا قسم الفاظ نه وایم نو دا اول سړي د سوچ پکار چې بچي شتي که نشتي او د دې ښځې به څه کېږي ستا به څه کېږي د کور به څه کېږي د خاندان دې ته اول سوچ پکار چې کله سړی دا قدم اوچتوي دا معمولي یا وړوکی قدم نه دی راځو دې مسلې له د غوسې او دا ما مخکې یو پیر دوه ذکر کړی خو بیا به یې ذکر کړو چې دا مسله واضحه شي ګوره طلاق په غوسه کې لازم ورکوي لکه یو نیم سړی راشي وایي نه جي ما خو غوسه کې ومه نو په مینه کې څوک طلاق ورکوي په مینه کې څوک طلاق نه ورکوي چې ورکوي په څه کې ورکوي په غوسه کې طلاق یې په غوسه کې و چې داسې یو نیم سړی دماغ کې ډش شوی او په مینه کې طلاق ورکوي الشيخ المفسر العلامة عبد السلام الرستمي رحمه الله هغه تفسیر درس کې دا خبره کوله زما خواله یو کس راغی چې ما ښځې له په مینه کې طلاق ورکړی دا به طلاق وي ما ورته ته د مینې طلاقي ته پکې د مینې طلاقي شوې داسې ګپ ته چې ما په مینه کې طلاق ورکړی نو طلاق چې سړی ورکوي نو په څه کې ورکوي غوسه کې ورکوي یعنې یو مسله دې حد ته ورسېده چې د هغې بل څه حل نشتي طلاق یې ورکړي لازم خفه دی غوسه دی خو دا غوسه یو شان نه همیشه تقسیم د غوسې هغه داسې دی چې غوسه په درې حالاتو کې او که دا مسله تاسو یاده کړه ډېرې مسلې به تاسو ته حل شي غوسه په درې قسمه او دا تقسیم ډېرو علماو کړی دی لکه امام ابن القیم او معاصرین علماو کې ډېرو زیاتو دا کړی دی یو اولنۍ غوسه هغه ده چې د هغې سره شعور بالکل ختم شي عقل بالکل بند شي دا لیونی دی د ده طلاق نه واقع کېږي په دې باندې علماو اتفاق دی کومه غوسه چې بالکل سړی څه شي لیونی شي دویم هغه طلاق دی چې طلاق دویم هغه غوسه ده عفوا دویم هغه غوسه ده چې دا انتهایي زیاته شي خو د دې سړي سره بیا هم څه نه څه احساس او څه نه څه عقل یي خو دا غوسې دومره ډېره شي چې دا غوسې مجبوره کړي دې ته چې دې طلاق ورکړي غوسې مجبوره کړي نو راجح قول دا دی د محققینو علماو د قول مطابق او د دلایلو په رڼا کې چې د دې سړي طلاق هم نه واقع کېږي او دلیل به ته ښیم دریم عام طلاق دی عفوا عامه غوسه ده هغه طلاق چې په عامه غوسه کې واقع شي لکه عامه غوسه څنګه چې عام دا موږ غوسه کېږو د غوسې نه دی مجبوره کړی چې دې طلاق ورکړي نو د دې سره طلاق واقع کېږي پوه شوئ که نه نو غوسه په څو قسمه شوه درې کمه چې دماغ ورسره کار پرېږدي دا نه واقع کېږي دا طلاق یعنې غوسه ښه ډېره شي خو څه نه څه احساس شتي څه نه څه عقل شتي خو دا غوسې مجبوره کړي بې کنټروله شي او دې د طلاق الفاظ ووایي نو دا طلاق هم نه واقع کېږي درېیم عامه غوسه ده دا واقع کېږي په دې دلیل الحمدلله امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه دې درېواړو دا روایت راوړی عایشه رضی الله عنها وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق طلاق نه واقع کېږي چې کله عقل بند شي اغلاق عقل بندېدو ته وایي نو لا طلاق نه واقع کېږي چې کله عقل بند شي
یو سړی چې دا دویمه قسمه غوسه چې ودي کې عقل بند نه سنه سه د عقل بنده وه ځکه چې دې غوسې مجبوره کړو دې ته چې دې طلاق ورکړي ده به خپله نه ورکوه نو ځکه دا طلاق د دویم قسم حالاتو کې طلاق دا نه واقع کېږي بیا یې ضرور وګوري چې د غوسه په کومه درجه کې وه او د الله نه یره پکار ده په دې مسلو کې لکه دا نه چې ته له خپې اوبو ته کې او ستا دپاره به حلال حرام شي یا به حرام حلال شي دا نه کېږي په دې سره الله خو ستا د حالاتو نه خبر دی که نه لکه اوس که یو سړی ما ته ده ووایي ما ته چې یاره زما غوسه دغه مرتبه کې و چې زه لیونی شوی وم نو زه به له جواب څه ورکړو چې طلاق نه دی واقع او دی دروغ وایي زه ګناهګار یم که دی ګناهګار الله خو دې خبر دی که نه د دغې زما د دې خبرې د لاسه کوم چې ما دله جواب ورکړو د دې د لاسه د ده دا ښځه چې په ده حرام ده د دله نه حلالېږي د بعضو دا مطلب دی چې زه به عالم ته او مفتي د خبره تاو راتاو کړم هغه به جواب زما د ذهن مطابق وکړي زما د خواهشاتو نو دا کار به زما دپاره څه شي روا به شي نه عالم او مفتي الله یې نه رانیسي ځکه چې تا چې ورته څه ویلي هغه د هغې مطابق جواب درکړو خو الله خو ستا د حالاتو نه خبر دی نو د هغې دپاره که ته ډېر خبره تاو راتاو کړي خو هغه څه کار نه لکه یو نو سړی د خصوصا د تجارت چې کوي دی به د حرامو دپاره راشي او علم خواله زما خواله راځي ډېر دا موږ چې داسې چل کوو چې دا سامان موږ والو نو جي بیا یې داسې کار وکړو چې هغه بل لی ورکړو نو بیا یې داسې کار وکړو چې هغه بل لی راته وکړو نو بیا یې داسې کار وکړو چې داسې وکړو داسې وکړو موږ ویره دا کار خو صحیح دی هلته خو موږ د حقیقت نه یو خبر چې دی حقیقت کې څه د کار دی او دی ویل څه غواړي خو چې دی دا خبره کومه تاو راتاو کړي د هغې مطابق موږ له جواب ورکړو چې دا کار څه دی جایز دی خو آیا زما دا خبره د ده دا ناروا کار روا کولی شي نشي روا کولی او ما پې الله نه رانیسي او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په خپله د خپل ځان په باره کې کړې ده چې زما دا فیصلې ګورې نه حلال حرامولی شي او نه حرام حلالولی شي زه خو د کس د خبرې مطابق فیصله کوم نو دې طلاقو کې ډېر ملګري زموږ خواله راشي او دا خبره سمه داسې جوی را جوی هغه جو څه مې واغېږي را واغېږي نو زه ورته یم که ته هر څه وې الله ته ستا د حقیقت او ستا د حال پته ده زه به درته اوس ویم چې او ستا ښځه ستا دپاره حلاله ده خو چې الله حرامه کړې او دا نه حلالېږي که نه که ته د 1,00,000 مفتیانو نه فتوه راوړي دا ښځه ستا دپاره نه حلالېږي اوس که دا تپوس کوونکی ځان په دغه منځني قسم کې یا په اولني قسم غوسه کې ور واچوي او د ده غوسه عامه وه نو آیا د طلاقو دا قصه به ختمه شي نه خو الله ته خو د حال پته ده که او دغه شان زما د ورونو ته دا نصیحت دی چې د غوسې په وخت کې خبره ودروي او حدیث کې چې د غوسې کوم علاج راغلی دی او داسې اردام وکړه دې سره غوسه کنټرولېږي که ولاړې نو کښېنه او که ناستې نو سمله یو ښه طریقه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ځکه چې غوسه شیطان طرفوي بله د دغه ځینه وته